नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पुख्तन शवी दा چې تش رکعت او ډک رکعت د دې وضاحت کوي. دویم نمبر تش رکعت کې کو صورت ویلی شي نو آیا سجده سهو په واجبي. دریم پوښتنه دا ده چې کم کس نه رکعت تلی وي نو امام که سجده سهو د پاره سلام ګرځي آیا دی به سره سلام ګرځي او کنه. دا درې پوښتنې شوي دي. نو لومبې تش رکعت او ډک رکعت وضاحت. تش رکعت یا ډک رکعت دا د پښتو یو اصطلاح ده. پښتو اصطلاح کې چې کوم د تش رکعت هغې ته ویلی شي چې په هغې کې دا سورة الفاتحه نه وروستو سورت نه ویل کېږي، دې ته تش رکعت وایي. او ډک رکعت دې ته ویلی شي چې د سورة الفاتحې نه وروستو یو سورت یا څه آیتونه مبارکه ولوستلی شي، دې ته ډک رکعت وایي. تش رکعت یا ډک رکعت د دې مزید وضاحت دا دی چې دا تش رکعت دا صرف په فرض مونځ کې وي. یاد ساتئ د هر فرض مونځ لومبي 2 رکعت دا به ډک وي. د هر فرض مونځ لومبي 2 رکعت بسې دا به ډک وي. لکه د سحر 2 رکعت دي دا دواړه ډک دي. د غرمې 4 رکعت فرض دي نو دا لومبي 2 رکعت ډک دي او 2 رکعت تش دي، یعنی په دې اخیری 2 رکعت کې به صرف سورة الفاتحه لوستل شي. د مازدیګر 4 رکعت فرض دي نو لومبي 2 رکعت پکې دا ډک دي، یعنی سورة الفاتحه نه وروسته سورت وای او وروستو 2 رکعت چې کوم دي دې کې به سورة الفاتحه به وای او د هغې نه وروستو چې کوم دی سورت به نه وای. دغه 2 رکعت بیا تش دي. د ماښام 3 رکعت فرض دي، لومبي 2 رکعت پکې ډک دي او اخیری 3 رکعت پکې تش دي. د ماسخوتن چې کوم دی هغه 4 رکعت فرض دي نو په دې کې چې کوم دی لومبي 2 رکعت ډک دي او 2 رکعت اخیری پکې تش دي. نو یاد ساتئ دا تش او ډکو کیسه چې کوم دا صرف په فرض مونځ کې ده. نور ټول نوافل، ټول سنت، وتر، واجب دا ټول چې کوم دی دا به ډک ادا کیږي، یعنی سورة الفاتحه نه وروسته به سورت پکې ویل کیږي. دویمه پوښتنه دا ده که تش رکعت کې چا سورت وویل نو آیا سجده سهو به لازمیږي که به نه لازمیږي. نو یاد ساتئ چې په تش رکعت کې یعنی د فرض مونځ په 3 رکعت کې یا 4 رکعت کې که چا سهوان چې کوم دی په هیره باندې یو سورت ورسره وویلو نو په دې سره سجده سهو نه لازمیږي. دریم نمبر پوښتنه دا شوې ده که یو کس نه یو رکعت تللی او هغه امام سره شامل دی نو آیا دی به سلام ګرځوي به که به نه ګرځوي. نو جواب دا دی چې چاته یو رکعت پاتې دی به سلام نه به ګرځي، یا 2 رکعته پاتې یا 3 رکعته ورته پاتې. خو چاته چې مونځ څه برخه پاتې ده امام چې سلام د سجده سهو دپاره ګرځوي نو دی به ورسره سجده سهو دپاره سلام نه ګرځوي. سجده سهو به ورسره کوي خو سلام به نه ګرځوي، ځکه چې سلام خو د دې دپاره دی چې په دې سره خلک د مونځ نه وځي او دته خو لا مونځ چې کوم دی پاتې دی. نو لہذا مسبوق چې کوم دی چاته چې یو رکعت نیم پاتې وي هغه به امام سره چې کله هغه د سهو سلام ګرځوي نو دی به ورسره سلام